نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع پر موقع خپل دګران محبوب امت لپاره لارښوونې کړې چې په دې شی باندې ته الله ته قریب کېږي نږدې کېږي دا شی ستا د قربت دی په دغه شی باندې الله ستا سره راضي کېږي په دغه شی باندې تا ته د خپل نبي شفاعت رسېږي په دغه کولو باندې ته د جهنم مستحق علیاذ بالله جوړېږي او د خدای د ناراضګۍ مستحق جوړېږي نو معلومه خبره ده شوه چې اول خو دنیا ته چې کوم انسان راغلی دی دا آزاد نه دی خود سره نه دی بلکې د بندګۍ او د غلامۍ په چوکاټ کې به ټیټه زندګي کوي د الله د امر مطابق یو د بنده بندګي ده یو د بنده غلامي ده دا الله منع کړی د الله نه علاوه د بل چا بندګي منع کړی ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله عبادت وکړئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت ونه کړئ د الله سره به شریک په اعمالو کې په عقاید کې په افعالو کې هیڅ ډول شرک به الله ته نسه که ثابت کی تباس ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته وایي صحابه همیشه په دې فکر کې زموږ او د صحابه او د زندگی منځ کې ډېر تفاوت دی زموږ خو فکر دی څنګه د ډېر مال مستحق جوړ شي څنګه الله ما ته ډېر دولت راکړي څنګه ما ته ډېر عزت راکړي یو لوړ منصب به الله کله ما ته راکړي چې زه په دې منصب پر دې چوکۍ کښېنم د دې خوند به څنګه یو څنګه ښه موټر به پیدا کړم یو څنګه دکان به پیدا کړم څنګه به بهر ملک د تجارت لپاره ولاړ شم څنګه به دا وکړم څنګه زموږ ټول عمر زندگی په دې کې روانه ده او تېرېږي لیکن د صحابه فکر جلاو هغوی همیشه په دې فکر کې و چې الله او د الله رسول به زما څخه په کم اعمال ډېر خوشحاله کېږي زما د آخرت د کامیابۍ لپاره به کم عمل ډېر زیات داسې وي چې زما په آخرت کې کامیابي د نور اعمالو زیاته کړي زه به د جنت مستحق څنګه جوړ شم زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت حقدار ځان څنګه جوړ کړم هغوی ټوله زندګي په دې کې تېره کړې ده ټول عمر یې په دې کې تېره دی لکه زموږ د دې منځ کې ډېر فرق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره رضی الله عنه وایي یا رسول الله زه به د ټولو زیات بزرګ او عبادت والا کله جوړېږم نبی علیه السلام نو ورته وایي چې ته نفلونه ډېر کوه تلاوتونه ډېر کوه ذکر او اذکار کوه او دا کوه نبی علیه الصلوۃ والسلام عجیبه جمله ورته وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي تکن اتق المحارم اتق المحارم د محرمات څخه ځان وساتئ کوم شی چې الله حرام کړي هغه څخه ځان وساتئ کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړي دي د هغې څخه ځان وساتئ تکن اعبد الناس بیا به په زمانه کې ته تر ټولو غټ عبادت ګزاره او بزرګ سړی به ته اوس زموږ بزرګي خو مصنوعي بزرګي ده غټ کمیس واغوندي یو ښه غټې تسبیح پیدا کړي پیسې راپورته کړي په لمانځه کې په تهجد باندې په تهجد دی ولاړې پر اشراق دی ولاړې ده لیکن چې د مسجد د باندې ووځي اول معامله د ده برعکس روانه درواغ دی وایي دوکه مسلمان نه دی ښه لونګۍ به یې تړلې ښه متشرع سړی وي ښه غټه ږیره وي سړی چې ورته وګوري چې وایي یاره په لاس مې بیعت کړی وی داسې لایق سړی دی مسجد ته کې د امام شاته به ولاړ اقامت به هم د ده زړه کېږي چې ویې کوم اذان به هم دی کوي د مسجد صفایي به هم دی کوي مسجد ته غالۍ و فرش و دا شی به هم دی راوړی لیکن د ده د اعمالو چې خبر هغه به بیا بېل وي لہذا بزرګي یوازې په دې کې نه ده چې سړی مسجد ته راځي جماعت کوي او نوافل کوي ذکر اذکار کوي تلاوت د قرآن کوي نور چې دا څه یې کول نه نه دې ته بزرګي نه وایي دا زموږ د معاشرې بزرګي د موږ یوازې بزرګي په دې کې انحصار کړی ګوره د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته څه وایي اتق المحارم تكن اعبد الناس د محرماتو او د حرامو څخه ځان وساته در ټولو عابد سړی به ته مطلب څه دی
نو سړی نفلي عبادات هم کوي، اوابل لمونځ هم کوي، اشراق هم کوي، تهجد هم کوي، صلات توبه او صلات استغفار او رقم نوافل کوي، ذکر اذکار هم کوي، لیکن د حرام نه ځان نه ساتي، درواغ نه پرېږدي، دوکه نه پرېږدي، غیبت نه پرېږدي، بهتان نه پرېږدي، جاسوسي نه پرېږدي، په یو ګناه نه په یو ګناه اخته دی. دغه به شي که سړی یوازې فرض لمونځ په آرام او اطمینان کوي، نور هېڅ نه کوي، که دا هغه سړی ډېر سفر لري. ځکه فرض لمونځ کول او د نورو محرماتو نه ځان ساتل دغه سړی افضل لیدر دی چې ټوله ورځ پر نوافلو په عبادت ولاړ وي او د حرام څه نه ساتي.